محمود غزنوی باقی راضی سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت وی د پزړه کې یو درې شبهات د واس په کتابونو کې دا واقعیا لیکلي چې د سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه د پزړه کې یو درې شبهات شبهه شکونه یو درې شکیو د هغه جواب د معلوم نو یو ته دا شکو عزتمندو چې سبکتگین یو مشهور کس تیر شوی د پلار یعنی نکانو کې نو چا به ویل دا محمود دا هغه په خاندان کې دی او چا به ویل نه دی نو ته ویل چې ما ته بسنګ پته ولګي چې زه سبکتگین زوی یم کنه دای پزله کې شکو چې ما ته ما داس یقیني کومې طریقې سره پته ولګي چې زه واقعي د دې زوی او نو سم او دویم دا دی چې الله رب العزت به زما مغفرت وکي کنه کی زه خو بظاهر دنیاوی نیک کارونه کوم دنیاوی کارونه کوم چې الله به ما وبخي کنه وبخي دا خو چاته پته نه او دریم نمبر دا دی چې دا عالمان د پیغمبرانو وارثان دي وراثت ډیره لویه درجه لري یو سړی کروڑپتی دی او زوی چرسی دی چې څنګه مړ شو نو بس چرسی کروڑپتی شو داسې ده که نه میراث دومره عجیبه چیز دی د یو چرسی نه کروڑپتی جوړی د یو چرسی نه لینډ جوړی نو د پیغمبر خو ډیر لویه درجه ده د پیغمبر وراثت عالم ته ملو شي نو دا خو ډیره لویه درجې ته ورسو دا یو عام کس دی د پیغمبر په وراثت باندې ډیر اعلی مقام ته ورسېدو نو هغه ویل دا خناپس ماشومان او دا غریبانان چڼي مڼي او دا چې کوم د ترکارې نه راغونډي نو دا هم د پیغمبر وارثان دي چې دا څنګه د پیغمبر وارثان دي او دا به ماته څه طریقې سره دا شبهه زما د ذهن نه لري شي شک اساس لکه به خیال راتلو بس سړي له خیال راځي یو ځل داسې دی چې کوم دی په لاره روان دی فحشم او حدم سره او سورلیانی فوجیان پولیس والا او داسې په لار باندې روان دی ډېر شوق سره د شپې چې د شپې روان دی وی کتلې داسې لرې ځینه یو ډیوې ولیدله نو د شپې ډیوه د لرې ځینه ښکاري چې لږه رڼا مي محمود غزنوی وی دغه مخامخ دا ډیوه څنګه ده دا څوک د دې شپې ناست دی او دا څه کوي ویل راځي دلته لږ ورځو په دغه لار به تیر شو په دغه لار باندې چې کوم دی داسې تېرېده چې ویې کتلې هلته یو وړوکی ماشوم ناست دی او قرآن پاک یا مثلا خپل څه کتاب دی هغې کولاو کړی دی او هغه ډیوې او هغه شمې سره داسې ناست دی خپل دغه کوي نو د سره خو اسونه مو ډېر څیزونه وو داسې چې راتله هغه به رانه کتل چې کله ډېر درز دروز زیات شو نو ته داسې بره وکتل چې څه چلو شو دې شپې ته ګوره او دې درز دروز ته ګوره چې داسې بره وکتل سلطان محمود غزنوی د په سر باندې ولاړ دی دا خو یې نه پېژني چې دا څه دی هغه خپل کتاب سره لګې هغه ورته وایي بچیه څه کې ویلې کاکا ته ګورې که نه زه د الله کتاب ګورم زه خپله مطالعه کوم سټډي کوم د دین نو هغه ورته وایي بچیه دا خو ما ته هم پته ده چې ته سټډي کې مطالعه کې او د الله دین زده کې خو زما مطلب دا دی چې په دې شپه باندې دلته څه کې دې ته کې تورې شپې ته ګوره او ته وړوکې ماشوم یې دلته ناست دی نو هغه ورته یو دردېدله خبره وکړله ویلې کاکا تا سره خو ډېر ساز و سامان دی ته زمونږ نه څه خبرې زمونږ په کور کې د ډیوې تیل نشته زما مور پلار ډېر غریبانان دي زه د شپې ډیوه نشم بلولی زما پلار سره دومره خرچه نشته نو ویل دا ډیوه د چا ده ویل دا دلته دا چوکیدار دی د شپې دلته چوکیداره کوي نو ده دا خپله ډیوه ځان ته بله کړې ده نو لہذا ما دا غنیمت وګڼل زه راځم د شپې چې کوم دی د چوکیدار دی ډیوې ته کښېنم او زه خپله مطالعه کوم او د الله کتاب ګورم محمود غزنوي زړه کې اره شو بعضې خبرې سړي زړه اره کي بیا د وړوکي ماشوم تکه توره شپه ستا ښځه چې کوم دی عزتمندو تور ته بره وخېږه بره هندوانه پرته ده راکوزېږه بره شته وایي نه دغه زه یارېږم بره او دا وړوکی ماشوم دی عزتمندو په تکه توره شپه کې د یو ډیوې لاندې ناست دی داسې نه یېرېږي چې یو ځناور به راشي ما به وخوري ما باندې به حمله وشي ما باندې باد باران راشي او داسې به راشي او هغه ډیوې ته ناست دی نو د محمود غزنوي زړه اره هغه ته وایي بچه تا خو زما زړه ډېر خفه کو زما په بادشاهت کې داسې قیمتي هیرې شته او داسې قیمتي موتیان شته او موږ سره ستاسو قدر نشته نو هغه سره چې کوم دی بعضې کسانو د چاندۍ یا د سرو زرو یو لالټین و پخوا بادشاهانو به قیمتي څیزونه ځان سره ساتل هغه لالټین یې ولور کړل بچیه سبا نه بار کوڅې ته مه راځه بازار ته مه راوځه او دا لالټین ځان ته په کور کې بلاوه او په دې کې مطالعه کوه او د الله کتاب ګوره هغه ورته ویل نه دا زه نه الم ویلې ګوره زه یې دله په خپل زړه سره در کوم ویلې سړیا کاکا
موږ سره ډیوه شته د ډیوې تیل نه لرو ډیوه خو موږ سره هم کور کې شته د ډیوې تیل نه لرو ډیوې تیل را سره نشته هغه ورته بچیا ستا دپاره ماهانه دومره وظیفه مقرر شوه د سرکار د طرف نه د ډیوې تیل به هم درځي او دومره وظیفه به هم درځي خو بس ته د الله دین حاصل که تکړه شه نن زمونږ حکومت والا خلک وایي دین مدرسو دنیا له څه ورکړي یو د وفاق مدرسې 1,00,000 حافظ قرآن په یو کال کې چې کوم دی امت له ورکړه 1,00,000 د قرآن حافظان او 50,000 د دین زیات عالمان صرف د وفاق د مدرسونه عزتمند علماء کرام معاشرې له وفاق ورکړه مدرسو ورکړه نو محمود غزنوي کور ته لاړی و د شو ډېر زړه خفه و غمګین و چې ګوره موږ سره د دین قدر نشته د طلباو چې کور ته لاړی و د شو نو د ده په زړه کې ما تاسو ته ویلو 3 شبهات یو چې زه سبکتګین زوی یم که نه دویم چې ما به الله وبخي که نه دویم دا واړه ماشومان او دا هم د پیغمبر وارثان دي دا 3 شکونه و نو شپې چې اوده شو هی چې کوم کسان د علماو د طلباو خدمتونه کوي الله رب العزت د هغوی دنیا نه جنت جوړ کړي د سردار دو جهان دار چا زړی چې زه د دې دپاره کم وظیفې کوي راشه وظیفه دا ده د علماو خدمتونه وکړه د علماو د وارثانو چې پیغمبر د باندې مهربانه شي الله د باندې مهربانه شي محمود غزنوي اوده شو د شپې سردار دو جهان ورله په خوب کې رالی یو جمله ورته وویله یو جمله یو سنټنس یو خبره ورته وکړه الله رب العزت د هغه 3 وانه شکوک و شبهات د زړه نه ختم څه ورته وایي نبي علیه السلام وایي ای د سبکتګین زویا ای د سبکتګین زویا تا زما د وارث خدمت وکړو الله رب العزت تعالی جنت درکړو او الله ته وبخلی چې راپاسېدو ډېر زیات خوشحاله او ټول خلکو له دعوت وکړو چا ورته ویلي وجه څه ده وایي زما په زړه کې 3 شبهې وې الله ختمې کړې ما چې بېګا دغه ماشوم د طالب علم خدمت وکړو د مدرسې خدمت مې وکړو د طالب علم الله رب العزت سردار دو جهان ما ته خوب کې راولېږلو او ما ته وایي ته د سبکتګین زوی ای د سبکتګین زویا تا زما د وارث خدمت وکړو نو دا بله شبهه مې حل شوه چې دا ماشومان هم د پیغمبر وارثان دي او درېیمه شبهه مې چې الله به مغفرت وکړي که نه سردار دو جهان په خولې راته وویلې چې الله رب العزت ستا مغفرت وکړلو نو د دې وجې نه عزتمندو علماو سره او عالمانو سره او مدرسو سره قدر وکړو څه نه څه تعلق عالمانو سره ساتئ عزتمند څه نه څه درجه کې ساتئ 400 درجې په کال کې یو ملاقات دی ولې نه خدا عالم سره کوئ